د خیبر پښتونخوا په منځني پېښور کې پر پولیسو ځانمرګی برید او پر پاکستان د امرالله صالح تازه خطرناک ګزار. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خیبر پښتونخوا ایالت په منځني پېښور کې د ځانمرګي برید له امله د یو پولیس چارواکي په ګډون 2 کسان وژل شوي. سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې برید د سمکنو امنیتي حوزې په سیمه کې د پولیسو پر یو ګاډي شوی او په پیښه کې د امنیتي حوزې یو مسؤل لایق زاده خان او یو پولیس سرتیری وژل شوي. د پیښې د ټپیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ولسواکۍ لومړی مرستیال لیکي د هند او پاکستان د وروستۍ شخړې پر مهال دا څرګنده شوه چې پر اسلامي دیني پتو د پاکستان انحصار پای ته ورسید. امرالله صالح دا څرګندونې له هغې وروسته کړي چې 2 ورځې وړاندې د هند مفتي اعظم شیخ ابوبکر احمد لومړي وزیر نریندرا مودي ته لیک ولېږد او پر پاکستان د هند د برید ملاتړ یې وکړ. ښاغلی صالح ډېروي پاکستان تل د اسلامي امارت د خواخوږۍ ترلاسولو لپاره له مذهبي اړخه ګټه اخیسته، خو اوس یې هغه برخه له منځه تللې ده. پاکستانیو ملایانو هم د هند د بریدونو پر مهال له جوماتونو څخه د جهاد د پیل شعارونه ورکول او له وګړو څخه یې د پاکستان د بریا د دعا غوښتنه کوله. د کوزې پښتونخوا ځینو ولسپاله پښتنو د پاکستان د واکمنۍ پر دې چلند نیوکه وکړه او ویل پاکستان یو ځل بیا غواړي چې بالخصوص د پښتنو احساس د دین او جهاد په نوم راپاروي او د هند پر ضد ترې ګټه واخلي. نوموړي همدارنګه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دیوبند هم په هند کې دی. دیوبند د سیمې په کچه د اهل السنت والجماعت لویه اسلامي مدرسه او ودیز بنسټ دی چې د هند د اتر پردیش ایالت په دیوبند ښار کې له 1862 زېږدیز کال راهیسې فعالیت کوي او په ډېرو دیني مسلو کې د هغه ځای د دین پوهانو پتو ته ترجمه کیږي. درنو لیدونکو د ملتیا مو مننه.